سلامونه. نن موږ ځو ګینټینګ هایلینډ ته. دا په موسم په لحاظ باندې داسې دی لکه د پېښور یا د چارسدي خلک چې ځي کالام ته، صرف د موسم په لحاظ په ترقۍ یا په پرمختګ باندې دا د کالام نه ډېر زیات بدل دی. نو راځئ زموږ سره اوسئ او د ملیشیا کالام ته یې بوځم، هلته لږه ډېره یخني وي. زمونږ بوډا خو ډېر مست دی، خو موږ چې چېرته روان یو هلته مستي کېږي. هلته سیلګري راځي او وایي یوه ډېره غټه جوارخانه یا کسینو چې دی هغه ته وایي د پاکستان یو ډېر غټ سیاست مداره چې دی د هغه تصویر دلته لګېدلی و او دا افواګانې دي یا صحیح خبره ده وایي هغه پکې نیمه امبیسي بللي ده. به هر حال دا د غرونو یخ ته به موږ ځو او بیا په چیر لفټ کې یا دغه چې ورته وایي ټوکرۍ چې ورته وایي په هغې کې بره سر ته خېږو. دا د کولالمپور نه په 1 غنټه فاصله کې دی. نو راځئ چې په دغې سیلګرۍ ځای کې تاسو له هم سیل درکړو او موږ ته هم خوند واخلو. زموږ بوډا د ګرمې پټې نه راوړي، خو په ملیشیا کې 1 ساعت تیز باران، بیا وچوبه او بیا پسې غرمه. دا یو نارمل څیز دی. نو که تاسو راغلی د باران نه به نه یېرېږئ. ښه موږ د په اوله کې یېرېدو، د ګل نواب به وي یېرېږئ به نو الله به خیر کړي. نو تر اوسه پورې خیر کړی دی، بابا غرق دی. سړی چې اوس هم د اور بچی و، سم په خدای وایي واپس وړم وایي نه زموږ توبه ده. په لاره باندې موږ یو 2-3 موسمه خو ولیدل، باران، شین، وریځ، بیا باران. راغلو دلته اوس مخې ته ګورو چې مخې ته څه دي. دا وخت موږ ګینټین ته راورسېدو. د دې ځای نه به موږ په چیرلیفټو کې بره خېږو. د دې فاصله څومره ده؟ تقریبا 3-4 کیلومتر بره به موږ نور ځو. ګینټینګ هغې ایریا ته راورسېدو، کوم مین ایریا چې ده د ګینټینګ هایلینډز، هغې ته به اوس موږ په چیرلیفټ کوو. هلته به بره خېږو. هلته به یو بره یو ټیمپل هم دی، هغه درته ښیمه. او جواریانې خو تاسو نه کوئ، خو زه یې چې ځو. زما ورور قاري ده، دا په دې اوچوتېدو کوزېدو کې ډېر یېرېږي. ستا اوس څه جذبات دي، احساسات دي، ووایه که نه. یاره بس هغه د مامډیری چیرلیفټ راته رایاد شو، واړه نو هغه یو چکر ته به ډېر خوشحالېدل. دا د هغې نه ډېر اوږد دی. دا مامډیری یاد کړو، خو مخکې ورځو کې په دې بټاګرام کې چې یو چیرلیفټ نښتی و هماغه شان هغه ډېر زیات لرې و. د سوات دا چې کوم یاد کړو دا ډېر نږدې دی. مامډیری خو به تاسو ټول پېژنئ و که نه؟ هغه مولا فضل الله چې و هغه د اغېزده. دا اوس موږ اولنی سټاپ وکړو ټیمپل لپاره. دلته ټیمپل دی، هغې ته ځو او بیا وایي د دې نه مو په بره نوره هم قصه وي. نو د نورې قصې دپاره تاسو دا شی ګورئ. دا اوس د اوبو د شړلارې یا د چینه به تاسو وینئ، دې ته یې لیکلی هیپي هارټ پاونډ. دلته چې ته پاونډ وولې نو د ړم مراد چې دی هغه به دې پوره کېږي. نو ډېر شی سکې به کې پرتې دي. قاري دا ورته هم یو 100 لیګه 100 سنټه وویشتل. ډېرې پیسې ووله چې صحیح کار دې وشي. دا ته 100 سنټو شی دی قاري دا ده.
دا چې موږ دومره وګرځېدو دا د دې ټیمپل چاپیرچل دی مین ټیمپل چینسو ټیمپل چې دی هغه دا دی موږ ورته اوس راغلو دې کې بیا تاسو به راخطی هم شئ تاسو که څه منت وي د هغې نه بیا خلک دا اخلي دلته یې ولخي او که نه وي نو بیا تاسو داسې روانېدی شئ په راتلی شئ دا اوس موږ هغې ټیمپل کې به بره روان یو زمونږ ډېر پښتانه چې دلته راشي هغه په بره نه راخیږي نو د هغو خپل دغه دی خو خیر راتلی شو مونږ ته اجازت شته مونږ خو خیر بوټان هم وکاږل هغې بوټانو خپو ته ضرورت نشته سا خو به یې راکوي یو اود د اود هغه خوشبو چې ده هغه به هم تاسو د دې اکسیجن سره راکوي خو خیر د پېښور د دوړو نه مخئ تاسو که دې ټیمپل ته بره راخیږي نو په هر چت کې تاسو د مخه ولی شئ دا خو 14 چته ومو خو شمار کړی نه دی وختي تاسو چې د هر سره لیدل دا لاندې دغه ځایونه اوس دا ټیمپل دی چې دمه وکئ ځان برابر کئ بیا وختي چې موږ راکوزېدو تاسو ته مایې په ښکته ډېره لاره ده نو واپس ځو د اسټاپ ته بیا په چیر لیفټ کې کینو ځو د پاسه سره چین سوی ټیمپل دې ته چې له پاسه تاسو وخېږئ تاسو به د فلمونو کې هم کتلي یا بوتوکې او ویلا که تاسو وګورئ په هغې کې هم دا چې کله تاسو ډېر زیات بره سفر وکړئ بره وخېږئ او بیا خپل منت په دې مذهب کې واړئ نو د دې دا عقیده ده چې یاره هغه سوال یا هغه دوا یا هغه منت چې دی هغه قبلیږي نو دا هم 15-14 چته به ته مسلسل دغه شان بره ورخېږئ او بیا به هلته خپل منت غواړئ تاسو ټوریزم کوئ خو چې دا سټیرکیس یې نه وی نو تاسو په خدای یقین وکړه چې دې ټیمپل تاسو له بیا ډېر زیات ګران و خو دې دا سفر ډېر زیات اسان کړی دی او ډېر په اسانۍ ورته تاسو راکوزېدی شئ نو که چېرته هم راغلی دا ځای به کې مه یاروئ وایي کورسۍ کې بره لاړئ او جو لاړئ نو دلته به کې هم راکوشي اوس په مې چې اډولا نړۍ نه چلو شو موږ د سټاف نه بعد بیا په بره روان شو خو دې ځل را سره مخلوق نشته نو چې هغه په شیریخ کې کېناستی نه شو چې تاسو ته د یو سایډ او د بل سایډ نه وکړو اوس ځو د دې ټاپ نه بیا هلته په تاسو ته هغه هر سره کوم چې دې راکړي خیر تاسو کاتی شئ چې باران بیا راغی دا شاته په دې لړه کې یا فوک کې پټ کوم دا رنګارنګ هوټل چې دی د دې نوم دی فرسټ ورلډ هوټل دا د دنیا د ټولو نه غټ هوټل دی په دې کې 2351 کمرې دي تاسو یې په خپله ګوګل کولی شئ دلته بیا د دې دغه هوټل ډېر زوړ دی ډېر نه دی خو زوړ دی بیا که تاسو راشئ دې سیټ ته دا هم په لړه کې پټ یا په فوک کې پټ هوټل دي او دا ګینتینګ آیلینډ ته چې تاسو راشئ نو یقینا که څوک دا الزام لګوي یا پروپیګنډه کوي چې یو غټ سیاستدان به دلته راتو په دې هوټلو کې به پاتې کېدو او دلته به یې کسینو کې جواریانې کولې نو دا ځای داسې دی چې ډېر وي آی پي خلک ورته راتلی شي او دلته وخت تېرولی شي بیا دلته ځو د دې شاپینګ سینټر ته ډېر زبردست شاپینګ سینټر دی ما د چې خپل استرالیا شاپینګ سینټر رایت شو زه دې ته وګورم هغه د دې په مقابله کې ډېرې وړې دي او ډېرې کمزوري دي دلته هوټلې او دغه شاپینګ سینټر ډېرې زیاتې غټې
نواب وی خدای پاک دا دنیا ډېره ښکلې رخ کړې ده خو چې انسان یې ډسټرب نه کړي. زه به ورسره لږه خبره ایډ کړم او چې انسان یې لږ ډېر خیال وساتي. د چې خیال ساتلی دی او هغه ځای هغه یې د روزګار ذریعه ګرځولې ده. دومره غټ غټ هوټلې دغه شان ځایونه زموږ په وطن کې ډېر زیات دي خو الحمدلله ټول ورته قچر وخېجول، هغې پکې خاشنه وکړل او پلیسټک پراته دي. داسې خیال هیڅ چا یې ونه ساتو او واقعي دا د کولالمپور نه دلته موسم چې دی هغه ښه یخ دی. که تاسو چېرته راځئ نو ځان سره کوټ راوړئ. موږ خو د یخې علاقې نه راغلي یو، زموږ دپاره نارمل دی. خو نه، که تاسو چېرته د دوبۍ نه راشئ، سعودي نه راشئ یا د کلي نه راغلی او ګرمي، نو دلته به برابر یخني کېږي. ځئ چې ځو د شاپینګ سینټر ته او بیا به درنه هلته زه اجازت واخلم. زه تاسو ته لږ ډېر د شاپینګ سینټر یې د دې دا ښیم. که سیتنو ته که لاړو ځو لاړو، که لا نړو ځو لا نړو. ځئ دننه ځو. دا هر چا ما ته په کمنټس کې وی ګینټن هایلینډ ته خامخا لاړ شي. زه چې اوس راغلم بلکل ستاسو د ټولو خبره صحیح وه. دا ځای ملیشیا ښایست په خپل ځای، خو دا ځای چې د هغې لس چنده نور ښایسته راښ کړی دی. راځئ ګرځو پکې او تاسو ته خوندونه واخلئ. موږ خو تیار یو. تاسو چې کله هم ګینټنګ آیلینډ ته راشئ دی ته به بیا لاندې راکوزېږئ ځکه چې دا په ځمکه کې دننه دی او بیا هغه ګراوند فلور چې دی هغه ډېر بره پاتې کېږي. دلته نه د شپې پته لګي نه د ورځې، بس خو تیاره ده او دا لایټونه دي. دلته پکې د وړو د لوبو دا ځای دی. که ستاسو سره واړه راشي نو هغه دلته لوبې کولی شي او ښه غټ پارک دی. دا رایډ چې تاسو ولیدو دا بالکل چې وټه کېږي. قاري صاحب په خپل هوش و حواس کې ټکټ راواخیست او روان دی. قاري صاحب که اخرنی څه وصیت کول غواړي مایک یې دی. نه وایي مړه الله به خیر کړي. ورځه پې قاري را دا په دې دا شی داسې چورلې الټه کېږي په دې کې زما. خو موږ اوس ولیدو چې هغې کې به داسې ملاس یو په ملاس ته به روان دی. نو اوس ګورو که د دې هلک طبیعت خراب شو موږ به دا چکر وورو سکور کړي. قاري دادا قاري له خو به خانه خرابه کړې. قاري دادا راغی. قاري دادا څه خوند دی و؟ مرګ نه بچ شو. ملاس وي هغو ته ملاس نه وي. ملاس یې سړی خو وروڼه د بېچاره لاړې ختم شو. یاره قاري دا ژوند پرسته قاري دی او ژوند کوئ، ژوند خوږ دی. منګه کسینو ته ورغلی وو خو هلته یې موبایل نه پرېښودو. ولې خلک جوهریانې کې غټ غټ خلک راځي
که تاسو کې څوک طاهر القادري پیژني هغه په یوه جلسه کې ویلي وایي د پاکستان سریلنکا نیپال د دې ځایونو پیسې د کرپشن پیسې چې دي هغه په سمندري لارو باندې همدا کسینو یادوله چې دلته راشي دی وله بیا یو قسمه له رسید ورکي او ورته ووایي چې دا پیسې دلته ګټلي هغه هر څوک چې وي هغه سیاستدان وي یا بل سړی وي هغه کرپشن هغه بیا وایټ کي او هغه بیا دا لیګلی ښودی شي چې دا پیسې ما دلته کتلي دي دا خبره زما نه د طاهر القادري ده خو کسینو دغه وه بل د دیزي شاپینګ سنټر چې دي دې له چې زه شارټ آوټ ورنه کړمه دا به زیاتی وي د ټولو نه بهترینې شاپینګ سنټر یې ډېرې زیاتې غټې هر قسمه برانډ پکې شته تاسو یې په خپله وګورئ دا عیده تیاره شوې ده موږ پکې لږ نور هم وګرځېدو موږ ستاسو نه نور اجازت غواړو واپس راغلو او ښه وخت ولرئ خپل خیال ساتئ د دې خلکو په شان ژوند وکړئ په چا کې کار مه لرئ زه په اسټرالیا کې هم ټیمپل ته تللی شم مندر ته هم تللی شم خو دا مسلمان کنټري ده او ځکه مې ضروري وګڼله چې د ویلاګ زینت راښکم او تاسو ته یې وښیم نو بیا بل څه ټایم به ګپ لګو بل چېرته به په بل ویلاګ کې یو بل وینو خپل خیال ساتئ